کې قدرمنو سلام مې واخلئ. د عمرې نه پس د الله تعالی د یو داسې عظیم شخصیت چې تخلیق کړی و پیغمبر پاک صلی الله علیه و وسلم د هغو د روضې د دیدار نه پس زه راغلی ما خپل د ښایسته شین وطن دیدنونو له. زما وطن هم د ښکلاګانو ډک دی، د ښایستونو ډک دی. راغلی یم شانګله کې ما راشد خان راشد مې راوستی دی او داسې ګیپه شړۍ مې اغوستې ده. راشد به وایي چې د بلا بچی زه میلمه یم او شړۍ ته، خو بهرحال د ده شړۍ هم بده نه ده، خو زه چونکې نوی راغلی یم نو چې لکه که نه راشده خیال مې په کار دی، دا هم ښه دی. نن به ما او راشد ځو داسې د بازار په لور باندې، خو موږ په دې کړه ځو. راشده یو روډ دی یو کړه ده، ځوانان را روان دي. ځوانانو سلام علیکم. په خیر تاسو ښه؟ ټیک ټاک. د چېرته نه رالی؟ تاسو سیکنډ شپ کې یئ که نه؟ سویم کې یئ؟ فرسټ ایئر کې. ښه سبقونه به وایئ، د قام وطن په کار به راځئ، د پښتنو په کار به راځئ، د شانګلې د کولې مزدور دپاره به آواز پورته کوئ، د هر جابر ګریوان به رانیسئ. یاره زنده‌باد. ښه ما سره چیز کوي زړګو اشارې مخنیوي به کوي. راځه ټولو نه غټ مخنیوی خو ستا په کار دی. راشده خیال وکړه ښه دلته ارتاو نه شي، ستا را بوټان هم خوی دي. ما مخکې که راشده هر سخت کار کې به ما مخکې کوې. ښه تا خو زه راحت یې له ساتمه که نه. هغه ملګري هغه خبره وکړه کمنټ کې ورته سوي ملګري یو ملګري کمنټ وکړو ما او راشد را روانو شانګلې ته. ما ته یې ویې د بلا بچی ویلې پاک ځای ته یوازې لاړې او ویلې سخته کې دی ګرځې. نو ما ویې ګوره یار خو هغه دی چې په سخته کې د لاس درکړي. ما او راشد اوس په کړه باندې روانو. املوکان چې کوم دی راشد زموږ د شانګلې یو ښه پراډکټ دی پرسیمن زوبه په کته روانو ان شهر ځای ته به ځو. راشد زه ژوندی یم دوا کوه خدای به خیر کوي. راشد املوکانو پاڼې غورځولي دي، خزان شورو دی. وایي چې هغه به راشي د ګلونو د موسم غوندې، خو زه به ډېر لرې د خزان بادونو وړی یم. نو دا هغه خزان دی. سره املوک د شانګلې یو ښه پراډکټ دی، خو د بده مرغه موږ د دې هغه سکل هنر یا ویلیو ایډیشن هغسې ونه کړو. دا موږ په ښه طریقې سره نشو مارکیټ کولی. او یا لکه راشده دا تور املوک دی، دا برینې دا هم ډېر ښه پراډکټ دی، دا ډېر ښه دی. خو راشده کاش چې موږ دا صحیح طریقې سره مارکیټ کړی. موږ د خلکو معاش زه تا ته پته شته راشده؟ جی تیز وایه مسلمان یې وروست وایه او بل اواز دې کمزوری دی. لکه چې د ځمکې نه وخویږي چېرته به لاړ شي؟ سوچ کوه چې د اسمان نه راګوزار نه شي. دلته زمونږ خلک خپل څیز نه پروموټ کوي او دی نه کول غواړي. دا بل څیز رالي د بل ځای نه به هغه به پروموټ کوي، هغې دپاره به ستړي کوي. حالانکې دا د دوی پیداوار دی چې د هر ځای کم پیداواري نو هغه دې پروموټ شي. لکه اوس مونږ د ثوابۍ کټوه چې کوم دی هغه پروموټ کولی شو. د 400 روژې ممپلي هم ثوابۍ کې کېږي. هلکه مونږ خو تا نه دانه ونه خوړه د بلا بچیه. هلته مالټې هم کېږي، تا ته پته ده؟ بس مالټې خو دې خوړلې تا د هغه شي نوم واخیسته. یاره قدرمنو غټه ګوته یې را سره وکړه. هغه یو ډرامه کې وایي کاډاسیر یې وایي ګوته دې را سره وکړه. مالټې مې خوړلې دي. خلک وایي خوړلې خوراک هېرې راشده خو زمان نه دی. موږ چې باغ ته لاړو او یاره هغې کې چې کومې اوبه وې کم رسو راشده هسې تړق به یې وکړو تړق. یاره انکم خو رانه هېر دی. ما د پیسو خبرې ما ته ډېرې نه یادېږي. 70 لک روپۍ د دې نه مونږه یه لکه او یا لاکه راشده. دا اوس مونږ راورسېدو دلته زمونږ ډن دی. ډن دې ډن کې به دلته د بختزر کاکا ساورو چې دی اوبه څکلې. بختزر کاکا دې الله لري هغه اوس هم دی او دې ډن کې خو دې له اوس لاس ورنه وړی ګورئ لاس به دې بلکل جام شوی ښه. او دې ځای کې مونږ چې به د سکول نه رالو دا زمونږ د مزې او راشده دالان دی. دلته به اکثر زه او میا صاحب خو ته پېژنې راشده که نه؟ زما هغه د ستار نواز د تره زوی هغه ډېر ښه ګپي چې دی. نو ما او میا صاحب به کېناستو او دلته به موږ دا کته سره املوک دی دا به شو کول که نه؟ نو میا صاحب وړوکې نو زه مخکې داسې لږ ونې بې انصافه غونې وم که نه؟ اوس خو ښه یم اوس انصافدار شوی یم. بس راشده دا موبایل ځان ته نه سمه ته بعضې ټایم کې لکه ستا خبره زما خوښه نه شي. دا املوک به موږ وشو کول. دا راته ووایه دې کې خو دلته 2 قسمه املوک کېږي. او یو چې کوم دی هغه زړی والا املوک کې زړی والا هغې کې پکې هغه دغه وي بمبته وي سیډ وي پکې. دې کې 2 قسمه راشده په دې ته هم خبره کومه. د شانګلې املوک چې دي دا 2 قسمه نه دي بلکې 3 قسمه دي. یو د زړی والا املوک دی هغې ته موږ د بمبتې والا املوک ویو هغې کې سیډ وي دنده. یو داسې املوک دی پرسیمن یا جاپاني پل چې څه ته وایي هغه بیخي د زړی نه بغیر دی. دریم به تور املوک دی راشده هغه د سیډوکې اډوکې وي تک تور وي او د دې وڅکې په شانې وي. هغه به دریم قسم دی. دا درې دومره ښه پراډکټ دی او په دې ځمکه کې وافره کېږي.
خو بس راشده بل د شانګلې په خاوره باندې که ته وغواړې مالټه هم ډېره ښه کیدی شي دلته جیون ګارلیک هم کیدی شي دلته جنجر هم کیدی شي یاره راشده اګریکلچر وایز یا د کر کلي په بنیاد انتهایي زرخیزه ځمکه ده خو ولې لاس به څوک وروړي قانونه لګیا دي خپلې ځمکې ابادوي ځوانانو له روزګار ورکوي زه خو اوس دا تازه د سعودي عربیا نه رالم یقین وکړه راشده چې پکې د اوبو څک نشته دی خو ځای په ځای باندې خلکو په شګه کې چې کوم دی نو داسې شینکۍ را پیدا کړی دی او دا شمشادان دي راشده ښه دې کې به موږ څوړي او چتې ویشته ښه شمشاتان شمشاد دا یو ونې نوم دی شمشاد دا د یو غر نوم هم دی عایشه بس نه شمشاتی خو بل شی ده نو دلته به موږ راشده څوړي ویشته څوړي او چتې دا اورېدلی دی چې ستا یارانه د چتو ښکار دی څوک چې د چتو ښکار کوي تش به راځي نه او دا سوړي چې کوم دی که نه دا په دغه کې شپولونو کې ناست دي دا په شپول کې ډېري هلته دغه یې که نه دانې ماني کله جواري کله غنمي کله څه شی دی شپول کې پاتې شوی او ځکه خو چې دا ټوله ټاله مې در واخله چې په شپاله مې پاتې نشي پلونه دا هغه شپول دی بله ما خبره کوله د چتي نو چته چې دی راشره دی د وستا یارانه د چتو ښکار دی د چتو ښکار ډېر ګراني او دی کینیم نه په دی په یو ځای نه کیني دی په ونه کته بره اخوا دی خو یاره اته ګاټې به پې خراب کړي ګاټې پېژنې ګاټې د لینده کې چې شا بسې د لندې په ټوټه کې چې ږدي د ربړونو په زور باندې راکاږي او د خوښې په زور نه خوالي هغې ته مونږ پاټې وو تاسو به د پاټ ظالم اب ګاټې او پاټې ډېر لرې لاړې ښه تاسو پاټکونو ته نږدې یې که نه پاټې وایي خو مونږ د پاټک قایل نو آزاد شوی بیا ربړونه یي او بیا چې کوم دی خاښه یي وړه مونږ هغه وړوکې خاښۍ چې ده که نه هغې ته مونږ خوښې ویو بیا په هغې باندې ربړ چې پسې تړي نو هغې ته مونږ ستارې ویو او بیا هغه ربړونه خو جو ربړونه شي بیا ټوټی او ټوټه هم په ستارې تړو او بیا پکې د خوړ یو وړوکې غونډ کاڼی کېدو او چې په دې توت کې په دې چتې ګزار وکړو که نه دا خېټکۍ مو له کرلې خو پخوا به ما ښکار کوو خو اوس زه د ښکار هغسې شوقین هم پاتې شوی بلکې خفه کېږم ته خو ډېر ښکارونه کوې ډېر هغه وایي ایک نوالے کے لیے میں نے کیا جشق کا شکار وہ پرندہ بھی کئی روز سے بوکا نکلا دغه ورځې نه ما ښکار پرې خو راشده بازار ته راورسېدو راځه چې مسلمانه خپې راکاږې ته به وایې چې اړو پرې ځمکه دې شپه نه دی ښې هغلته مو خپې خود راکاږلې تا هم راکاږلې په لمده تیستلی وي نو خوېدلی به وي په لمده تاسې هم خوېدلی راځه په لمده ځمکه قدم را پسې مږده توده ځمکه قدم را پسې مږده چې باران کله ورېږي نو راځه ځمکه خو کېده قدم نو بیا خوېږي که نه قدرمنو مخکې ځو